شیخ اوس دا خبره چې انسان په بدن کې جن داخليږي دا په کومه طریقې سره داخليږي؟ داخليدو طریقه د جناتو سي. نو انسان په بدن د جن داخليږي عمومي تور باندې د خلی بلار باندې داخلي، د پوزې بلار باندې داخلي دي. د یو غټي دولار او کستاو د سوال مقصد دی چې را سبب سي ولې داخليږي، دا مقصد کنه. نو داغه یو سبب د جناتو تر طرفه دی، هغه کې به اقسام دي سببونه کې دي شغټ او یو د انسان طرفه دی. جنات چې راځي انسان باندې نو غټ درې سببونه دي. یا کله کله د یو جن چې د انسان سره محبت پیدا شي، دا محبت د وجنه تب د انسان باندې حمله کوي او ور داخليږي پکې. معنی یو کس پوسو وې دا جن چې کله انسان سره محبت کوي او دا د انسان په بدن کې داخليږي، نو دا څنګه محبت ته؟ دا خو انسان ته تکلیف ته. نو ما ته ول جنات خو کما کله خلق ته چې دا کار کوي ته خر مینه سی ویله توال کنه، نو هغه د مینه ښکاری محبت او تخکاری. بهرحال کله د محبت د وجنه داخليږي او کله انسان سره نفرت پیدا شي، نفرت دغه د وجنه انسان په بدن کې جن داخليږي. به نفرت چې پیدا کیږي دا غي ځان له وجوهات ته، لکه کله دا شکیږي چې انسان یو ځای کې او بخوړ کوي په بل شمانه جنو وي، کله یو ځای کې کار کوي، کله یو ځای نه راټوب کوي، کله یو ځای کې ګرمه بوا شي، کله یو داسې تلاړ شي صحراونو ته چې ال تر جناتو فل کورونه یو د جناتو باندې خپي کیږي یا د غي په بچو باندې خپي کیږي. نو د دې وجنه هغه بشمړي شي کله د جناتو د ډیر خلک راغلي دي او هغه باندې جنې مونږ ته پوس کو چولې یره د مونږ بشمړي کړی کم ځای کې دیوال نه راټوب زمونږ بشي لاندې. اگر چې د انسان غلطي نه خو د سبب د نفرت او کله کله د سحر جادو د وجنه یو سړی ساحر تلاړ شي، هغه سحر وکي په بل باندې دا سحر د وجنه انسان باندې جنات مسلط شي. دا بیا ځان له مستقل موضوع ده چې سحر سو اقسام لري او څنګه به مسلط کیږي. او نو محبت نفرت سحر جادو د وجنه او د انسان طرفه سبب دا دی چې انسان روحاني کمزور دی، غنه بجانه اوري. کله به انسان سره مثال د جن محبت پیدا شي او جن به هغه په بدن باندې عمل نشي کولای، داخله دی بنشي، نفرت به پیدا شي نشي به داخله، سحر جادو به خونه بشي داخله. نو انسان هم ځینی د سي اسباب اختیاري چې داغه په جمانه د انسان په بدن کې جنات ور داخل شي. لکه یو سبب مثال سره مونږ نه کول، ذکر نه کول، غانه بجانه اوریدل، شابسي خبرې کول، مجلسونه. نن سبا چې عام طور باندې ګور انسانان چې دي هغه روحاني کمزوري دي، نو ځکه به د جنات حمله منځونو کمې دي، د ذکرونو کمې دي، تلاوتونو کمې دي، او د سنا روا کو د سترګو حفاظت انسان نه کې د نظر غلط استعمالي نظر، او دا د انسان د طرفه د سي اسباب دي چې هغه جنات تلار کولاوي شرازي او ما باندې حمله کول شي. Don't forget to like, share and subscribe. Rada Studio Podcast.